دا بله استفتاء ده دغه نه چې دا مراحل هر څو چې د قبه وروسته مرحلې وروسته لیکان وروسته هېر چې دا په څو سبقه ویل سوی اول په داخلو کې دا ډېره مشهوره ده پر پلار سته پر زوی نسته پر چا سته دا وضعیه پر چا نسته ټول صورتونه چې ستاسې په ذهن کې راګرځي غوږ ورته نیسئ. اول یو سړی مړ شو 3 زامن یې پاته شول د هر یوه دپاره دونه میراث پاته شو چې هغه نصاب ته رسېدی پر هر یوه باندې وضعیت څوک ده هغه واجب ده او که چیرې راولاړ کسو بیا درته وایم او که یې کسب وکړي دوی په کسب باندې وګټلې میراث نه ورپاته خو د کسب دغه نه ګټه و چې دا یې ولې نصاب و بیا پر ټولو باندې بیا واجبېږي او که چیرې دوی ته نصاب نه و یا د میراثه نه ورپاته او یا څوک و یا میراث هلته مثال یې درته وایم تقسیمیږي حتی که کوچنی و پر کوچني خو نه راځي که هر یوه ته دوی ته 40,000 کالدارې ورورسېدې پر هر یوه سته چپ له کوچنی خو جنس استثنا دی او که نه ور ورسېدلې پر یوه لا نسته کسب هم دغسې دی او که چیرې تصرف یې وسړي کاوه زه اوس بیان درته کوم ګټه یې وکړه مال هغه په ژوند کې یا پلار ژوندی دی یا نه دی ژوندی پلار مړ دی خو وروڼه 5 کسه پاته شول په 5 کسانانو کې د مال تصرف د یوه سړي په لاس کې ګټه یې په وکړله تصرف لیکن دا نور ملکن دا روپۍ دته نه دي ورکړي دا هم نه دي ورته ویلي چې دا ستا دي ده په دا مال ګټه وکړله باره وایه ګټه خو ما